د ملګرو ملتونو کارپوهان طالبان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخ ته وړي. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي او تبعیض څخه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او تبعیض مخ ته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 14 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز اقتصاد سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړای شوي دي او ان ټکسي وانې چلوونکو ته ویل شوي دي چې ښځې دې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لیږدوي. د طالبانو حکومت له دغه څرګندونو سره موافق نه دی. وایي ټولو وګړو ته حقوق ورکول شوي دي. د طالبانو ویان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته بیا ویلي دي چې تیرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې نتیجه یې د ده په خبره خلک زیانمن کېدل.